سلامونه نیکې هیلې احترامات د ام سی ال یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کالي به مو پر تن وي. خوږو دوستانو، نننۍ زموږ اخري برخه ده د پیکسل هب چې دغه اخرنۍ برخه ختمه کړو انشاءالله بیا به هغه برخې جوړوو کومه کې چې ما تاسو ته ویلي وو چې په هغې کې زه تاسو ته یو ځانګړی ډیزاین بیا برابروم تر څو ښه پرې پوه شئ. نو دوستانو راځو په دغه برخه باندې پیل کوو. اخري اپشن پاتې وو. په اخري اپشن کې لومړی کوم اپشن چې راځي هغه څرخونه ده. دا څرخونه په څه معنی؟ دا په دې معنی د عکس کوم چې دی دغه د بیکګراوند لپاره دغه ګرد چاپېره څرخوي. تاسو وګورئ دغه عکس ګرد چاپېره څرخوي. مثلا هر طرف ته چې ستاسو خوښ وو په همغه طرف کار پرې وکړئ. او ورسره په څنګ کې بیا دوهم اپشن دی وجنې چې دغه باندې چې کله کلیک وکړئ دغه چې کله ورته آن کړئ تاسو وګورئ ځینو عکسونو باندې که لیدلي مو وي دا ستوري سایې رابدلې وي یا سرې سایې رابدلې وي لکه دا. تاسو وګورئ دلته دغه سایې رابدلولی شئ او بیا دلته دغه د سیو رنګ تیزولی او تتولی هم شئ. که تیز رنګ غواړئ دې خواته یې راوړئ او که تت رنګ غواړئ دې خواته یې راوړئ. نو دا اپشن د دې لپاره کارول کېږي. بل خالي مقالې دي دا اپشن د دې لپاره کارول کېږي دغه بیکګراوند ورسره جوړ کړي یعنې دغه زیږ ډوله یې کړي یو زیږ ډول ورکړي. تاسو به ځینو ځایونو کې لیدلي وي دا زیږ عکسونه وي هغه بیا دلته کېږي او دا اپشن اوس بندومه. دا کوم دومره مهم اپشنونه نه دي ښه. او بل دلته چې دي دا د لیکلي ډول دی تاسو وګورئ دغه یوه کیله ورکوي. د کیله تاسو وګورئ دلته د کیله رنګ تیزیږي دلته تتیږي او دلته دا کیلې وړې کېږي او دلته لویږي. نو دا دومره مهمې نه دي خو ځینو ځایونو کې که چاته پکارېدې نو دغه بل چې کوم دی دا د عکس رنګ تغییر خوري یعنې رنګ یې تیزوي او تتوي. دلته دا په خپل ځای سایز پرېږدم دومره مهم اپشن نه دی ښه ځکه موږ په تېرو درسونو کې ټول هلته نور اپشنونه ورسره وویل. دغه بیا یوازې کوم عکس راواخله لږ یې برابروې بیا به هغه دلته برابروې. ځینې عکسونه بیا په دغه کې ښه برابرېږي. او بل رنګونه دي رنګونه یعنې دغه د مهم اپشن نه دی. تاسو وګورئ خپل د بیکګراوند رنګ ټول خرابوي نو دا هم د دې لپاره دی. او بل دغه د رنګونو اندازه ده چې کوم رنګونه کوم ډول دي که نه دغه کې هم لږ کله ښه عکس برابرېږي. نور کوم داسې مهم اپشن یو هم نه دی دغه. خو چې مهم اپشنونه وو تاسو ته په تېره ویډیو کې وښودل هغه دغه د پای یا د بیخه په دغه لومړي په سر کې چې کوم اپشنونه وو البته دغه وو. نو مهم اپشنونه دغه وو او انشاءالله له دې وروسته دغه اپشنونه خو مو ټول خلاص کړل. له دې وروسته به عملي ویډیو جوړوو چې کومو لکه شکلونو کې مې درته ښودلي وه چې عملي ویډیو نه وي دغه سیټ اپ پرې پوهېږئ سم. نو انشاءالله په هغه ویډیو کې به بیا تاسو هغه ویډیو راسره وګورئ. په هغه ویډیو کې به زه بیا د شکلونو استعمال ښیم.